السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو یو وظیفه درښیم د قرآن کریم یو ډېر کوچنی آیات ده. هر انسان یې ویلی سي، که زنانه وي که مردانه وي، ډېر اسانه ده. هر څوک یې ویلی سي که قرآن کریم زده وي که نه وي زده. او دغه آیات مبارک د دې لپاره درښیم چې د یو بل انسان پر زړه باندې تاسو باچهي وکړئ. د انسان زړه ګټل دا ډېر سخت ګران کار ده او ډېر سخت مشکل ده. نو که تاسو غواړئ چې زه د انسانانو پر زړه باندې باچهي وکم، د انسانانو پر زړه باندې حکمراني وکم، د انسانانو زړونه خپل طرف ته راواړوم او د انسانانو پر زړه باندې زه حکومت وکړم، نو نن راسه په دغه کوچني آیات باندې عمل وکړه. انشاءالله د دې آیات په برکت سره به الله تعالی د دنیا انسانان کله چې ته یو مجلس ته ورځې، هغه به ستا داسې تابع وګرځېږي لکه مرید چې د خپل پیر تابع وي. مثلا د تا هره خبر به پر دوی باندې داسې تاثیر کوي او ستا هره خبره به دوی په غوږو د زړه په غوږو باندې اوري او ستا هرې خبرې و فرمان ته به دوی لبیک وایي، چې ته هر څه ورته وایې دوی به مني. دوستانو تاسو د یاد وي کله چې یو سړی ځي په یو مرکو کې او د هغو فیصلې کوي، نو ډېر کوشش خلکو پکې کړی وي، محنت یې پکې کړی وي، خو هغه فیصله هېڅ نتیجه نه ورکوي. مثلا د دنیا علما یې راغوښتي یا پر هغه باندې فیصله کوي، خو هغه خلک فیصله نه مني. بیا یې ملکان راغوښتي، بیا یې باچیان، بیا یې سرداران، بیا یې خانان، بیا یې نوابان، پر دې ټولو یې زور تمام کړی، خو دا د هېڅ چا خبره نه منل کېږي او نه مني، په دې کې د هغه فیصله پاته سي. بل وخت یو سړی ورسي، دا ټول خلک پر تېر سوي هم وي، خو هغه فیصله نسي کولی. بل وخت کې یو سړی ورسي، دوې درې خبرې ورته وکړي، د هغو دوو درو خبرو باندې د هغو خلکو پر زړو باندې، د هغو خلکو په دماغو باندې خبره داسې تاثیر وکړي چې فورا هغه خلک به فیصلې کولو ته تیار سي. نو دې ته وایي د انسان په خبرو کې تاثیر، دې ته وایي د انسان پر زړو باندې باچهي او حکومت. ځکه چې د دنیا خلکو پر دې باندې وس او کوشش کړی، د ملکانو خانانو دا فیصله یې نه ده کړې، خو بل وخت کې چې بیا بل سړی ورسي، هغه سړی چې هغه پر زړو باندې حکومت او حکمراني او باچهي کوي، کله چې هغه دوې خبرې ورته وکړي، دواړه خلک دواړه طرفه سر راضي کړي او فیصلې ته یې کښېنوي. نو که ته غواړې چې په هر مجلس کې ستا خبر خلک ومني، په هر ځای کې له تا سره خلک مشورې وکړي، په هر ځای ته چې ته خلک ورځې ستا استقبال ته په زراو خلک راوځي او ته چې هره خبره ورته کوې هغه یې ښه په اطمینان سره اوري، نو راسه نن په دې وظیفه باندې عمل وکړه. هغه کس چې د تا هر څومره خلاف وي، له تا څخه یې نفرت کړي، خو چې ته دوې خبرې د هغه په حضور کې وکړې، هغه به هره خبر مني، پر هره لار به د سره ځي. له یو چا سره د جګړه ده او سره فساوي، هغه پر تا باندې په هره لار زورور ده، غښتلی ده، هېڅ و مذاکراتو و خبرې کولو ته تیار نه ده. د دنیا جرګې و خلک دې ورلېږلي دي، خو بیا هغه هم پر لارې نه د سره ځي. خو لیکن نن دغه یوه وظیفه د هغه په حضور کې ووایه، انشاءالله چې ته هره خبر ورته کوې، هغه به پر هغې لار د سره ځي، هغه به ستا خبر مني، ستا خبره به دومره تاثیري وي، د هغو پر زړو به دومره تاثیر کوي چې هغه به په لبیک لاس په جګر درته ولاړ شي، ته هره خبر ورته کوې هغه ورته به مني. نو دوستانو ما درته وویل چې د انسان زړه ګټل او خپلې خبرې کول، د هغه په زړه باندې تاثیر کول چې هغه ستا خبره هره مني او لبیک ورته وایي، دا ډېر سخت ګران کار ده او مشکل کار ده، د هر چا د وس کار نه ده، نه هر څوک کولی شي. ولې که چیرې خلکو زړونه ته ګټې، یا به ته ښه غیرتمند سړی، مثلا سخي به یې له خلکو سره به ښه کوې، یا به ته ښه ملا یې، ښه مقرر به یې، یا به ښه بزرګ سړی به یې، یو لاره به ضرور ته لرې، بیا به و دې خلکو ته ته مقبول ګرځې، د دې خلکو په حضور کې به ته د قابلیت شخص او شخصیت د قابلیت والا یې. که چیرې ته یوه لار هم نه لرې، نو بیا د خلکو پر زړو باندې ته حکمراني باچهي نسې کولی. خو که یوه لار هم نه لرې، بیا هم نن راسه په دغه وظیفه باندې عمل وکړه، انشاءالله الله تعالی به د هغو تر مخ
دغه په ذهن کې دغه په زړه کې تا داسې ور وګرځوي مثلا لکه یو غټ باچا سي او په نړۍ کې او هغه له مسلمانانو سره پر د خپل ولس باندې یو داسې باچی کړي چې هغه ټول څخه خوشاله وي له تاسو هم پر مجلس کې داسې خلک خوشاله وي په ارزه کې بل تاسو سره مشورې کوي ستا خبرې به مني او تاسو د یادو دوستانو دغه زموږ پخواني بزرګان چې تیر سوي ولیان چې تیر سوي دا ګوره اوس مړه دي په قبرو کې هم د خلک څومره احترام کوي څومره په قدر او په احترام یې نوم اخلي څومره په قدر او په احترام باندې دعا ورته کوي ګوره دغه خلکو هم ټول زندگی له دغه وظایف سره شناختو له دغه آیاتو سره شناختو دغه ویل دغه په برکت سره الله تعالی هغه انسانان پر موږ تاسو باندې ګران کړ د موږ تاسو پر زړه بچي وکړي د دنیا نړۍ هر څومره خلک موږ تاسو وټکوي وړه به مې لیکن دغه په خواني بزرګانو خلکو محبت موږ له زړه څخه نسی استلی نن سبا دور کې په زور باندې نه څوک په چا باندې ځان منلای شي نه د ډنډې د لاټۍ په زور باندې هیڅ څوک پر چا باندې حکومت نسی کولای بلکې د خبرو لاره کولای شي د زړه لاره کولای شي چې زړونه یا واګټي نو بیا د هغه ډیر په سہولت سره پر غو باندې حکومت کوي کوم خبر ورته کوي هغه د خبر منل کیږي دوستانو دا یو ډیر کوچنی آیات ته فدی باندې عمل وکي ان شاء الله الله تعالی به تاسو وغیر رتبه ته ورسوي چې د خلکو پر زړه باندې تاسو حکومت کوي د انسان زړه متول ډیر اسانه ده خو د انسان زړه ګټل دا ډیر سخت ګران او مشکل کار ده او بل دوستانو هر هغه کس چې دی الله تعالی د بندگانو پر زړه باندې حکومت کوي دغه وجه هم دا د دوستانو چې کله چې الله تعالی جل جلاله ته یو انسان ډیر محبوب سي مثلا د مسکینانو سره خ کوي له غریبانو سره خ کوي خپل 5 وخت المنځ کوي دیندار ای بزرګي الله تعالی جل جلاله ملائکه ته اعلان وکي چې داغه سړي سره زه محبت کوم تاسو یې مسرو کوي الله تعالی جل جلاله ملائکه راواز ته وسور سبه کوي په یو आवाज وکړي د خلکو ته زړه او ترغوغو ورور سو سيزه او د الله تعالی رسول او الله تعالی او موږ ملائکه ټول لفلانکه سړي سره مینه محبت کوو تاسو یې لغه سره وکي نبي ټول خلک دغه فرمانبردار سي لغه سره مینه او محبت کوي نو راځي جو دوستانو دغه وظیفه درخیم یو ډیر کوچنی آیات دا واسه ان شاء الله په نړۍ کې په ژوندۍ کې به بیا هر کس د تا عزت کوي او د خلکو په زړه به ته حکمرانی او بچی کوي چې ته څورته وای هغه به مني خو هغه کس چې هر څومره ستا خلاف دغه په حضور کې به خد آیاتونه ډیر وای ان شاء الله د غزړه به نرم سي او لتا سره به محبت هم کوي او د تا هر خبرې ته به تیار وي لتا سره په ارزای کې مشوره کوي خو تر دې مخکې دوستانو چې دغه آیات درخوایم یو هیله دغه داسې چینل ضرور سبسکرایب کړئ له نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ موږ تر تاسو پورې خوندوري وظایف رسو او خوندوري له نصيحت څخه ډکې واقعات رسو نو راځي جو دوستانو هغه آیات درخوایم ډیر کوچنی آیات ته کې لمنځو ورسته وایس کې په داس سره وایس کې بغیر لا داس وایس په هر وخت کې ویل شي خو په داس سره ویل ډیر ثواب هم لري او ښه تاثیر هم کوي دوستانو هغه آیات هغه دا ولل اخرت خیر لك من الاولى فوقت ضحى سرت کی سیام يتساءلون سفارده فدی کی اسرت وقت ضحى والليل اذا سجى دغه سرت یو آیات ده ولل اخرت خیر لك من الاولى دغه سرت په تقریبا 314 واره وایاس دی ورځي تقریبا دغه عملی وافتو کی ان شاء الله دغه په وافته کې به دا تاثیر کوي او دوستانو ما درته ویل چې هغه سړی چې تاسو خلاف وي او تاسو خبره دیوغه باندې هیڅ تاثیر نه کوي او نه هغه دیوغه پر ځل باندې ته حکمرانی کولای شي نه بچی کولای شي نه غستا تابع ګرځي نو کله چې تلغه سره مخ سي هم دغه آیات وای سر څومره غټ سړی وي دغه آیات ډیر وای 314 سواله د فنافامی کې فرجف کواسي د فهم نوي ان شاء الله شرط څومره ستا خلاف هغه ستا تابع وګرځي چې ته هر خبر کوي د به منی په هر خبره کې بل تاسو سره مشوره کوي کا زوی د فلار په کول نه کوي مثلا هر خبري ورته کوي خو بیا غم فلار نو سره زی وهي ډبوي خو بیا هم هغه خبر نه مني نو کدی غواړي چې د پزړه باندې حکمرانی وکم چې د صورت وایم د یمنی هغه دیم د په حضور کې دا آیات ډیر وای ولل اخرت خیر لك من الاولى
او پر د جوف کوي چې د فام نوي په د شکل کې ان شاء الله د هر خبره بیا پرغه باندې تاثیر کوي هغه به د مشورې بغیر کار نه کوي دی به د پر ځل باندې حکمرانی کوي چې د څورته وای هغه پر غلار باندې سره زی خبر به منل کیږي نو دوستانو الله تعالی دې کې صدا وظیفه مخه کسوي او عمل ضرور باندې وکي اموتم دعا وغانیو کوي السلام علیکم ورحمت الله